إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ګرانو قدرمنو کتونکو پروګرام شریعت پر ناصر از ستاسو ورور مفتی سید اطهر علی شاه حاجی زئی ستاسو په درانه جناب کې حاضر شوم امید دربه کوم چې ان شاء الله روغ جوړ وئ ګرانو قدرمنو کتونکو څنګه تاسو ته پته ده چې د 4 بجو نه تر 5 بجو پورې تاسو په درانه جناب کې حاضری کوو یو ډیر بهترین او علمی پروګرام تاسو ته لپاره راوړو یو ډیر خصوصي خبرونه تاسو ته لپاره راوړو چې په هغې کې مونږ زمونږ سماجي مسایل او اسلامي مسایل مونږ حل کولو کوشش کوو یو داسې ځانګړې موضوع باندې خبرې ترې کیږي چې په هغې کې هغه اسلامي گفتگو هم وي او زمونږ په معاش کې هغه څیز هم چې دی انکلوډ وي کوشش دا وي چې مونږ هغه ټاپک باندې خبرې وکړو چې هغه اسلامي ټاپک هم وي او د هغې زمونږ په معاشره کې چې دی هغه رایج هم وي زیاتتر هم وي یعنې څنګه تیرو پروګراماتو کې مونږ د ښځو د خاوند په حقوقو باندې خبره کړې وه د ګاونډیانو په حقوقو باندې خبره کړې وه دغه رنګ بیا د زنانو په حقوقو باندې خبره کړې وه د مزدورانو په حقوقو باندې موږ خبره کړې وه نن هم کوشش دا دی چې همدغه د حقوق العباد نه موږ یو حق راواخلو او هغه موږ په هغې باندې گفتگو کوو ستاسو لایف کال هم د پروګرام حصه جوړه کړو زموږ کوشش دا وي چې موږ یو داسې خپرونه وکړو چې په هغې کې تاسو هم راشئ تاسو هم چې د ټلیفون لاین باندې راشئ موږ سره گفتگو کې موږ سره خبرې اترې وکړئ او موږ چې کوم ټاپک راوړي په هغې باندې هم که ستاسو سوالات وي ستاسو اشکالات وي هغه هم موږ ته مخ په وړاندې راوړئ او موږ د هغې حل تاسو ته ووایو د هغې جواب تاسو درکړو ستاسو کوم کوایریز وي محترمو که چېرته تاسو موږ سره پروګرام کې ګډون کوئ او زموږ پروګرام ته راتګ کوئ نو بلکل راتلی شئ زموږ ټلیفون شمیره ستاسو مشرق شیشه باندې ښکارېږي نیغ په نیغه موږ ته کال وکړئ کال نه مخکې ګزارش به دا وي ټلویزیون اواز کم وساتئ نو انشاءالله تعالی تاسو سره به زموږ رابطه صحیح طریقې سره کېږي محترمو که چېرته تاسو موږ سره په وټساپ باندې رابطه کوئ نو بلکل کولی شئ خپل پیغام خپل نوم خپل کنټیکټ نمبر هغه زموږ د ټي وي چې کوم آفیشیل وټساپ نمبر دی په دغې باندې موږ ته راواستوئ انشاءالله زموږ آی ټي ټیم به ستاسو پیغام ما ته رالیږي او زه به انشاءالله جواب در کوم امید ده چې انشاءالله تاسو ته به زموږ دغه لارې چې کوم د سوشل میډیا دي هغه معلومي شوي وي دې دپاره که چېرته تاسو زموږ ویب سایټ وزټ کول غواړئ په هغې باندې ټول نشریات تاسو کتلی شئ زموږ د مشرق څومره نشریات دي که هغه اخبار دی او که هغه زموږ ټي وي نشریات دي د هغې دپاره مشرق ټي وي ډاټ پی کې تاسو وزټ کولی شئ انشاءالله تاسو ته به ټول هر څه چې دی هغه په مخ باندې راشي محترمو کتونکو نن چې کوم زموږ ټاپک دی نن چې کوم زموږ خصوصي خپرونه ده غواړم چې زموږ هغه قریبي خلکه کوم چې زموږ رشته دار دي کوم چې زموږ د کور خلک دي کوم چې زموږ رونه خویندې دي کوم چې زموږ په کور کې د یو زنانه دپاره سخر خواښې دي یا دې سره سره د ساس بهو چې کومې مسلې دي کومې ریلیټډ خبرې دي زنانه چې دی هغه اکثر په ساس په صورت کې هم ده د خواښې په صورت کې هم ده او دې سره سره هغه د انګور په صورت کې د بهو په صورت کې هم ده آیا د دغې خلکو په منځ کې کم کم مسلې مسایل راځي د دغې خلکو په منځ کې کم کم داسې حقونه دي چې هغه په یو بل باندې شته دی زموږ په عرف کې خو موږ ګورو چې یاره مونږ خلک دا خبرې اورو چې یاره د خواښې په انګور باندې حق نشته د انګور په خواښې باندې حق نشته نن به په دې ټاپک باندې خبرې کوو چې آیا کم حقوق داسې دي چې هغه فرض دي کم حقوق داسې دي چې هغه بې حیثیت انسان هغه موږ له پکار دي د انسانیت په اعتبار سره موږ له پکار دي دا خو یو رشته راغلی ده یو رشته جوړه شوې ده لیکن دې نه هټ کر هم د مسلمانۍ کم اصول زموږ او تاسو په یو بل باندې دي چې موږ په هغې باندې کاربند شو که چېرته موږ دا خبره کوو چې په یو زنانه باندې د خاوند د کپړو وینځلو حق نشته په یو زنانه باندې هغه د ماشوم د پیو ورکولو حق نشته په یو زنانه باندې هغه د خواښې د خدمت حق نشته هغه باندې د لیورونو د خدمت حق نشته د خاوند چې کومې خویندې وي د هغې حق نشته د سخر حق نشته نو آیا موږ معاشرې ته څه پیغام ورکوو آیا زمونږ دغه زنانه خو چې د هر څه حقونو نه مبرا شوه نو هغې کې خو نور هم داسې څه کوالټي نشته کومه کوالټي ده په هغې کې چې هغې باندې موږ وایو دا پکې نشته او دا پکې نشته دا د یو انساني معاشرې د بګاړ نه بچ کېدو دپاره که چېرته داسې یو څیز راشي د باهمي اتفاق الفت او محبت دپاره که چېرته یو زنانه یو انګور ده اگر چې دغه حقونه په هغې باندې فرض نه دي ما مخکې عرض وکړه فرض پې نه دی چې ګینې لازما په هغې باندې دا لازم دی به کوي نه لیکن که چېرته د دغه حقونه او دغه کارونه ریلیټډ بیا خو دا خبره لږ مخکې به بوځو که چېرته دغه جینۍ
چې یو لا ماشومه ده په یو کور کې رالویه شوه، هغه دغه سټیج ته ورسېده چې د هغې واده وشو، هغه د پلار د کور نه د خاوند کور ته راغله. نو آیا د خاوند په کور نه مخکې د پلار په کور کې د رونو کپړې وینځل، د خپل پلار خدمت کول، د خپل مور خدمت کول او د خپلو ترونو او د خپل کور کې څومره سراونډینګ کې څومره کارونه دغه جینۍ ولې د په کور کې دغه کار نه کوي؟ نو په هغې خو دا فرض نه دی چې دا خامخا ټول کور کار به کوي، دا فرض نه دی. لیکن دا د یو اسلامي معاشرې ښکلا ده، دا د یو کور ښکلا ده چې یو زنانه هغه لګیا ده په کور کې د کور جوړولو کوشش کوي. دا خو هر سړی بیا اکیله اکیله دی، هر سړی به وایي چې دا خو زما کار نه دی، زه نشم کولی، دا خو په ما باندې فرض نه دی، زه نشم کولی. نو چې دا مونږ خبرې کله وضاحت کوو نو دې اعتبار سره چې فرض نه دی، البته په جینۍ باندې د ښځې چې کوم د خاوند مور ده، خواښې ده، پلار د سخر دی، دغه رنګ په کور کې نور افراد دي، څوک به بیمار وي، څوک به کشران وي. نه که چېرته دغه زنانه په دغه خاوند په کور کې بیا دغه کارونه کوي نو فرض پې نه دي. لیکن دا ډېر اهم او مهمه مسله ده چې په دغه باندې دوی پوه شي چې د خاوند په کور کې هم دغه زنانه راپاسي او هغه څوک هغه د نورو خدمت وکړي. نو دا د یو اسلامي معاشرې ښکلا ده چې په دغه کور کې دغه زنانه هغه د خواښې خدمت کوي، هغه د خاوند د نورو رونو یا د کور د اهل و عیالو خیال ساتي. محترمو دغه فرض پې نه دي، په هغې باندې دا ډیوټي نشته، لیکن دا ډېر بهتر امر دی. ځکه هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کله چې یو مسلمان بنده د چا سره ښېګړه کوي لازمي به هغه هم د سره ښېګړه کوي. نو انشاءالله په دې به گفتگو روانه وي. موږ سره وخت شوی دی، وړې غوندې دمې طرف ته ځو، چېرته کې مزه موږ سره اوسئ. جی قدرمنو کتونکو، پروګرام کې یو ځلې بیا ستړي مه شئ او هرکلی زموږ ستاسو ملګرتیا به انشاءالله جاري وساري وي. گفتگو زموږ روانه وه چې د خواښې او د انګور په یو بل باندې کوم حقوق دي، د دې دواړو رشتو د یو بل سره څه تعلق دی. اگر چې دواړه زنانه دي او په څه حالاتو کې دغه خواښې چې دا هم انګور وه، اوس چې دی هغه خواښې شوې ده، یا هغه هم سټل د انګور په سټیټس باندې هم ده، اگر چې خواښې به یا وفات یا به نه وي، لیکن موږ له څه پکار دي؟ زموږ هغه قریبي رشته چې هغه د کور دننه ده، لیکن هغه تعلق څه دی چې هغه یو جینۍ د بهر نه راغلې ده، د دې د زوی د خاطره چې هغه سره نکاح شوې ده. محترمو بل یو غټه مسله زمونږ په معاشره کې، زمونږ په پښتنو کې هغه واقع ده او هغه شته چې چېرته یو زنانه ده، د هغې یو لور ده، یو یې زوی دی، او زوی له هم چې دی ښځه وکړه هغه کور ته راوسته، لور یې واده شوه. اوس که دغه لور سره خپل خاوند ښه تعلق ساتي او د هغې خیال ساتي، نو بس دا به په خپل کور کې ناست دی، زوم ته چې دی داماد ته هغه ته به دعاګانې شروع کړي چېرې زما زوم چې دی ډېر زیات ښه دی. لیکن که چېرته زوی بیا د ښځې سره ښه تعلق ساتي، یاره د مور حق نه ادا کوي او د ښځې حق ادا کوي، نو دا تضاد به څنګه ختمیږي؟ په دې باندې به انشاءالله زموږ گفتگو روانه وي. ګورو موږ سره په لاین باندې څوک راغلي دي. السلام علیکم ورحمت الله. السلام علیکم مولوي صاحب. وعلیکم السلام. جی څوک خبرې کوئ، کوم ځای نه څه به ویل غواړئ؟ جی السلام علیکم. السلام علیکم. اورې؟ جی جی آواز راځي جناب، څه به ویل غواړئ، څوک خبرې کوئ؟ د الرجي لپاره مولوي صاحب موږ د سعودي پرا کې پوه نه شوم، څه دپاره؟ الرجي لپاره د خارښ نه لګېږي. الرجي دپاره څه الرجي ده جی؟ د خارښ لګېږي، خارښ لپاره د سترګو لپاره. دې دپاره سوره قریش شریف 41 مرتبه ووایئ او په کم میډیسن یا تاسو استعمالوئ یا څه شي استعمالوئ په هغې باندې دم کې، که سم نه استعمالوئ نو په اوبو باندې دم کې، لیکن علاج طرف ته هم کوشش وکړئ، ډاکټر سره هم رجوع وکړئ او په هغه دوایي باندې دا دم کې انشاءالله الله تبارک وتعالی به صحت درکړي. ښه جي ډېره مننه کوو تاسو د کال کولو. قدرمنو کتونکو زموږ ټاپک دی چې د خواښې او د انګور کومه رشته ده یا د دې منځ کې کم مسلې مسایل دي، هغه به څنګه زموږ د معاشرې نه دغه څیزونه ختمیږي. ما عرض وکړه د کول نه مخکې چې یو زنانه ده، نو هغه که د زوی دپاره دا سوچ ساتي چې زما د زوی چې دی هغه د خپل ښځې حق ادا کوي، د هغې خیال ساتي او موږ ته چې دی توجه نه کوي، یا هغه چې دی بس اکثر زنانه په خوله باندې دا ټکي وایي چې یار بس دا د ښځو شو واده نه پس دی اوس زما زوی نه دی او دی هغه رنګ نه دی، حالانکې هغه به د خپل ښځې چې دی خیال ساتي، ځکه د هغې نه به د هغه نه به د هغې تپوس کېږي، د هغې د حق په اړه به پوښتنه الله تبارک وتعالی کوي. نو زمونږ هغه مشرانې خویندې چې کومه اوس په منزله د خواښې دي، د ساس په سټیټس باندې دي، هغې له څه کول پکار دی؟
که چېرته د هغې لور د واده ده او هغه لورې د مور ته صفت کوي چې زما خاوند ما سره دا ښېګړه کوي دا کوي دا کوي یا هغه خواښې په خپله مور چې دی په خپله باندې ویني چې یاره زما لور سره ښه سلوک کیږي نو دا په خپل کور کې ناسته وي د داماد یعنی د زوم صفت به کوي چې یاره هغه د خدای خوشحاله ساتي چې زما لور خیال ساتي هغه د سره خدای داسې کړي چې زما د لور خیال ساتي نو محترمو دا هم د چا لور ده ستا په کور کې چې کومه جینۍ ناسته ده ستا د زوی د خاطر راغلی ده هغه سره نکاح شوې ده دا هم د چا لور ده څنګه ستا هغه لور ده کیدای شي هلته هغې ته خواښې داسې و چې یاره زما زوی چې د زما حق نه ادا کوي او د خپلې ښځه ادا کوي نو محترمه مونږ په دواړو انګلو باندې ګورو کوشش وکړو چې مونږ د خواښې د انګور په منځ کې کومه رشته ده زوی له په دې کې ډېر پازیټیو انداز او کردار پکار دی لیکن د ټولو نه مخکې دې کې غټ فیکټر دې کې غټ قصوروار کوم کس دی یا کوم څوک دی نو هغه زه خواښې ګڼم ځکه چې هغه د دې زوی هم مور ده که دې مور د خپل زوی ښایسته تربیت کړي هغه به د مور هم حق ادا کوي د ښځې به هم حق ادا کوي د مشرانو به هم خیال ساتي په کشرانو باندې به هم خیال ساتي بیا د هغې سره سره که چېرته دغه انګور ته دا د لور په نظر باندې ګوري کور به په خپله باندې جوړ وي اتفاق به وي اتحاد به وي ګورو موږ سره په لاین باندې څوک راغلی السلام علیکم ورحمت الله څوک خبرې کوئ کوم ځای نه علیکم السلام ورحمت الله وسیم یم بوډ بازار نه خبرې کوم جی جناب څه به ویل غواړئ زما د مور معده ګرده کې تیږه د هغې دپاره وظیفه راکړم ګردې تکلیف دی جی جی د هغې دپاره تاسو داسې وکړئ چې دا سوره بقره شریف د هغې اولنۍ حصه او اخرنۍ حصه کوم چې اکثر مونږه په داسې حالاتو کې وایو چېرته تکلیف یو د هغې دپاره وایو یا د ایصال ثواب دپاره وایو نو که تاسو ټول سوره بقره شریف یو ځل تلاوت کړئ ډېره به بهتره وي که نه وي نو سوره بقره اول او آخر حصه ورسره سوره فاتحه هم ایډ کړئ آیت الکرسی هم او دې سره سره اخرنی 4 قل چې کوم دي دا هم د تاسو په آب زمزم باندې دم کې د زمزم په اوبو باندې دم کې او د هغې علاج هم کوئ او ورسره دغه استعمال هم کوئ انشاءالله الله تبارک وتعالی به تاسو له صحت یابي درکړي او الله تبارک وتعالی به ستاسو دغه مشکل دور کړي او د ډاکټر سره هم رجوع وکړئ د هغې طرف ته هم لاړ شئ موږ له به دواړه علاجونه چې دی هغه غشتل پکار وي هم د قرآن شفا هم ده لیکن د سره سره د الله تبارک وتعالی چې کوم مخلوقات دي په هغې کې چې کوم تخلیقات الله تبارک وتعالی کړي دي دا ټول جاندار دا ټول جړی بوټي دا د الله تبارک وتعالی په موږ او تاسو دپاره پیدا کړي دي زموږ د انسانانو د فایدې دپاره د هغې نه هم فایده ترلاسه کړو دغه میډیکیشن طرف ته هم لاړ شو محترم زموږ گفتگو روانه ده د خواښې او د انګور په اړه باندې چې د دې دواړو په منځ کې اکثر ناچاقي وي اکثر تعلق ښه نه وي میجارټي چې دی تعلق ښه نه وي اکثر ښه هم شته لیکن ډېر کم وي هغه آیا دې کې د چا کردار دی ما عرض وکړه چې خواښې لړومبني سټپ ځکه مشر هم ده د عمر په اعتبار سره دغه لور هم نوې راغلې ده نو دا به ډېر احتیاط کړي دا میزبان ده او هغه چې د مهمان د څو ورځو دپاره بیا وروسته هم ابتدا د هغې ده چې دا ښه سلوک ساتي دا خواښې معمولي خبره چې دی هغه ذهن ته نه اچي او دا په دغې باندې سوچ نه کوي دې ته سوچ وکړي چې یاره دا پردی نه ده څنګه زما په کور کې زما لونه دي دغه رنګ دا د پردي کور نه یو بچی راغلی ده او زما په کور کې هغه پاتې شوی ده نو په دغې باندې سوچ وکړي په دغه طرف باندې نظر واچوي چې یاره دا هم د چا بچی ده دا هم زموږ کور ته راغلی ده لیکن دا راتګ چې کړی دی زما د زوی د سترګو مطابق راغلی ده یعنې دا د هغه په نکاح کې شوې ده مخکې خو نه وه لیکن دا د هغه د وجې نه راغلی ده نو کم از کم د خپل زوی خاطر هم وکړي د خپل زوی هم خیال وساتي بدقسمتی نه الټا ښځه خو انګور خاص هم بد شي لیکن بعضې خواښیانو ته بیا هغه زوی چې دی هغه هم بد شي نو په دې باندې خواښیانې خصوصي ساس چې کومه ده هغه کوشش وکړي چې هغه د خپل زوی هغه مینه محبت هغه هم خراب نه کړي او د دغې انګور سره هم تعلق ښه وساتي ځکه الله تبارک وتعالی به د دغې هم تپوس کوي الله تبارک وتعالی به د یو مسلمان په حقوقو کې دا د انسانیت حقونو نه یو حق دی الله تبارک وتعالی به د هغې هم تپوس کوي لیکن د دې برعکس که موږ وګورو نو انګور به هم دا کوشش کوي چې دغې ته پردی ښځه ونه وایي دغې ته دا خبره ذهن ته ونه چې دا خو پردی ښځه زما مور خو نه ده دا خو زما د خاوند چې د مور د نه که زه کار کوم او که نه کوم په ما باندې فرض نه دي محترم ما مخکې عرض وکړه چې فرض بله خبره ده او د انسانیت په اعتبار سره د چا سره تعاون کولو سره ده بله خبره ده که چېرته مونږ دا خبره ذهن ته راولو زنانو ته چې یاره په تا باندې دا حق هم نشته دا حق هم نشته دا حق هم نشته نو هغه زنانه هغه سټیټس والا نه دي کوم چې هغه د الله تبارک وتعالی
نیکې بندګانې صحابیاتې وي، په هغې کې به هم دا خپلو په منځ کې دا معمولي لږ اختلاف انساني فطرت مطابق هغه راځي، لیکن زمونږ تقوا بیا هغه نه وي، زمونږ بیا هغه رنګ بزرګي او ایمانداري بیا هغه رنګ نه وي. نو خامخا که موږ فرض کړه دغه د یو بل سره د انسانیت په اعتبار سره، د انساني همدردۍ په اعتبار سره چا سره ښه تعلق ونساتو، دا زموږ دپاره ډېر نقصاندeh جوړیږي، دا زموږ دپاره ډېر مشکل چې دی هغه جوړیږي. نو محترمو، خواخله هم احسان پکار دی، حسن سلوک پکار دی، د ژبې ښه استعمال پکار دی، او د انګور له هم چې دی هغه ښه استعمال د ژبې پکار دی، چې د خپل خواښې قدرداني وکړي، د خپل کور د اهل و عیالو قدرداني وکړي او د هغې سره ښه سلوک وکړي. انګور به هم ژبه په کنټرول کې ساتي، خواښې به هم ژبه په کنټرول کې ساتي. بچي دپاره چې کوم خاوند دی نو هغه د خپل مور به هم خیال ساتي، د خپلې ښځې به هم خیال ساتي. کوشش وکړي چې هغه د مور سره داسې گفتگو ونه کړي چې هغه د خفګان وي، او ښځې سره هم داسې گفتگو ونه کړي چې هغې ته تکلیف ورسي، ځکه غم د چا لور ده. ګورو موږ سره په لاین باندې څوک دي. السلام علیکم ورحمت الله. سلام کری صاحب، شیرین ناز. لکه زه دا غواړم چې چیرې وظیفه وشی د مو سړی چې د تقریبا 13 سال نه کانټونمنټ بورډ کې ډپټي کوي که نه بانو کانټونمنٹ بورډ کې او دنی کاری نسله پخه زه وایم چې مو ته چیرې وظیفه وشی چې دنی کاری پخه شي. څنګه جی د څه وظیفه؟ چیرې نکاري تورا وظیفه ته وشه چې مو سړی نکاري پخه شي. ستاسو په غږ باندې پوه نه شم، خورې دوباره لږ راته ویلی شي؟ मैं उर्दू में बात करूं? जी जी उर्दू में बताएं। बिल्कुल। अच्छा, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरा मियाँ कंटोनमेंट बोर्ड में काम करता है, ड्यूटी करता है तकरीबन 13 साल से, और उसकी नौकरी पक्की नहीं हो रही है. आप मुझे कोई वजीफा या मेरे लिए दुआ कर ले ताकि उसकी नौकरी पक्की हो जाए. जी जी समझ गया. ठीक शो जी, बस जवाब در کوم. زمونږ په اصطلاح باندې خو پیږي کنه، زمونږ په خبرو باندې پوهیږي. آی تھنک چې تاسو کال ډراپ شوی دی. خو دې دپاره به داسې کار وکړئ چې جاب پرمنټ کېدو دپاره، جاب مستقل کېدو دپاره، نوکري دپاره تاسو روزانه هغې ته هم ووایئ او تاسو په خپله هم ولې دا وظیفه کولی شئ، هغې دې هم کوي. بهتره به وي چې د هر فرض مونځ نه پس 101 مرتبه یو ځل الله الصمد د دې ورد شروع کړي، د دې وظیفې مبارکي، او دې سره سره لیکن منځ قضایي به نه کوي، خامخا به منځ کوي، او دې سره سره د ماښام د منځ نه پس سوره واقعه شریف تلاوت شروع کړي او د ځان دپاره دعا کوي، او که پاسبل وي نو 2 رکعته صلات حاجت منځ هم ورسره شروع کړي. 3 څیزونه شو: الله الصمد د هر فرض منځ نه پس 101 مرتبه، او د ماښام د منځ نه پس سوره واقعه شریفه، او صلات حاجت منځ هر ټایم کې کولی شي، ماښام نه پس هم کولی شي، ماسخوتن نه پس هم، لیکن د شپې ټایمونو کې بهتره ده چې انسان یکسویه کې ودرېږي، الله تبارک وتعالی په حضور کې نفل وکړي، الله تبارک وتعالی ته التجا وکړي، او کم سوال وکړي الله تبارک وتعالی هغه قبلی، او د هغه انسان په هغه دعا کې اثر وي چې کله هغه یکسویه کې وشي، هغه په یوازوالي کې وشي، او الله تبارک وتعالی نه پکې غوښتنه وشي. الله تبارک وتعالی دې زمونږ او ستاسو ټول مشکلات هغه حل وفرمایي. چاته چې څه قسمه تکلیف دی، که هغه د جاب فاینانشل ایشوز دی، که هغه زمونږ ډومسټک ایشوز دی، چې څه پرابلمز هم دي، الله تبارک وتعالی ته معلوم دی. الله تبارک وتعالی دې زمونږ او ستاسو حافظ او ناصر شي، او دغه مشکلات الله ختم وفرمایي. محترم، زمونږ گفتگو روانه وه د خواښې او د انګور په اړه باندې. ما عرض وکړه چې انګور له هم د ژبې استعمال هغه مناسب پکار دی، ځکه پښتانه یو ډېره قیمتي، درنه او بهتره خبره کوي چې خپله خوله هم قلعه ده او هم بلا ده. مقصد دا دی که چرته د انسان خوله صحیح استعمال وي، خوش اخلاق وي، خوش کردار وي، نو دغه نه به خلکه چې دی ګیر چاپېره ناست وي، دغه به خلکه چې دی هغه فین فالوور وي. لیکن که چرته د چا خوله خرابه ده، مین دغه گفتگو لهجه خرابه ده، دغه لهجه صوبر نه ده، خلکو سره گفتگو صحیح نه کوي، نو دغه خلکو نه بیا د خلکو نفرت پیدا کیږي، دغې سره د چا توجه نه برابریږي. او اسلامي نقطه نظر سره که موږ ګورو، زموږ دین اسلام موږ ته دا پیغام راکوي چې موږ په خوش اخلاقۍ سره، موږ د خلکو سره په ښه تربیت سره او په ښه انداز کې خبره اتره وکړو، او په ښه بهترین شان کې خبره اتره وکړو چې الله تبارک وتعالی زموږ د خولې نه چاته نقصان ونه رسوي. ځکه حدیث مبارک کې راځي المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده، او کما قال نبی پاک مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې بهترین انسان په تاسو کې هغه دی چې د هغه د ژبې نه او د هغه د لاس د شر نه خلک چې دی محفوظ وي. یعنی دا داسې انسان جوړ شي چې د لاس د ذریعې سره هم چاته نقصان ونه رسوي، په خولې باندې هم چاته نقصان ونه رسوي، یعنی داسې گفتگو ونه کړي، داسې لهجه استعمال نه کړي، د چا پسې بد ردې ونه وایي چې دی د خولې په اعتبار سره هم خلکو ته خیر ورکړي،
او د لاس په اعتبار سره هم خلکو ته خیر ورکي. یعنی په یو طریقې سره هم د چا بدګویي ونه کي، د چا پسې غیبت ونه کي، بهتان ونه لګوي او د خلکو دل ازاري ونه کي. بدقسمتۍ نه زموږ په معاشره کې که د لاس بد زموږ وس کې شي هغه هم کوو، لیکن د خولې بد خو هر چا پسې منګه کوو، حالانکې دا موږ ځان ته نقصان ورکوو. غیبت د هر چا پسې، او زموږ د خلکو مصروفیت د موبایل نه علاوه غیبت هم دی. څنګه چې زموږ خلک زیات طرف په موبایل فون کې مصروفه وي او په هغې کې څه ګوري راګوري، په هغې کې لګیا وي، دغه رنګ خطرناک مصروفیت هغه غیبت هم دی. د موبایل خو پاسبیلیټي شته چې کیدای شي دی پکې ښه کار کوي، کیدای شي دی پکې خپل بزنس ټایپ لګیا دی، کیدای شي خپل کار پکې جایز کار پکې کوي، او ډېر کم صورتونه به داسې وي چې هغې به ناجایز وي. لیکن دغه کار چې کوم غیبت دی څوک یې هم کوي، څوک یې هم اوري، چاته هم کوي او څوک یې هم کوي، دواړه چې دی په دغه ګناه کې ځان مبتلا کوي. نو محترمو، غیبت کول دا ځان له ګناه ده، اورېدل هم ګناه ده. اکثر خلک داسې وي چې یاره وي زه خو اورم نه، کوشش یې دا وي، د هغه زړه دا وي چې دلته کښېنم او د چا متعلق خبرې واورم. نو کوشش موږ وکړو چې د ګناه د کار نه خلک منې کړو. ځکه اکثر خلکه غیبت خو پخپله نه کوي، لیکن کوشش یې دا وي چې د چا خبرې متعلق زه څه واورم، او ډېر په مینه ورته ناست دي، ډېر خشتی ځان مصروف کړي وي. نو دې نه ځان وساتو. دغه خطرناک مصروفیت چې هغه د الله تبارک وتعالی د طرف نه د وعید ذریعه جوړېدی شي، د سزا ذریعه جوړېدی شي، چې هغه غیبت دی او هغه خطرناک ګناه ده. هغې نه موږ ځان وساتو. نو د خولې د ګناه نه، د خولې د وار نه، د خولې د تکلیف نه بل مسلمان ته خیر ورکو، بل مسلمان په مشکل کې نه کو. محترم، په لاس سره هم چاته تکلیف ورنه کو. زموږ په لاس او په قدرت کې او په طاقت کې او په حیثیت کې یو کار شته، موږ د چا سره په هغې کې د خپلو اختیاراتو غلط استعمال ونه کو، خلکو ته نقصان ورنه کو. دغه رنګ موږ غیبت ونه کو، چغلي ونه کو، او د خلکو باندې بهتان او بلیمز ونه لګو. نن زموږ دغه مصروفیت وي چې موږ په خلکو باندې بلیمونه لګو، د خلکو چې دی بې عزتي کوو. نو الله تبارک وتعالی به محترمه له دې تپوس کوي. که زموږ په ذهن کې دا خبره چې هغه خو ونرېدل، دا خو ما هغه پسې پشت شا باندې خبرې وکړې، هغه خو نه دی اورېدلې، محترمه هغه نه دی اورېدلې، لیکن هغه رب ته خبر دی کوم چې د هغه هم دی او ستا هم دی او زموږ هم دی. الله تبارک وتعالی د هغې نه خبردار دی. د دغه انسان به خیال نه وي، لیکن الله تبارک وتعالی په دغه څیز باندې خبردار دی چې زما دا یو بنده زما بل بنده پسې څنګه بهتان کوي، څنګه غیبت کوي، څنګه د هغه باندې بلیم لګوي، بهتان پرې لګوي. نو الله تبارک وتعالی پر دغې مؤاخذه کوي. او بیا زموږ په زنانو خویندو کې دا څیز ډېر کامن دی، ډېر زیات کثیر تعداد کې دی، او چې بیا د یو بل سره هغه بیا اختلافات هم وي، نو بیا خو ډېر زیات لګیا وي. زموږ کثیر خلک په دې کې مبتلا دي، زیات تر خلک په دې کې مبتلا دي چې هغه د بل بندې بهتان ولګوي، د بل سره چې دی هغه چغلي وکړي. محترم، غیبت کول، غیبت اورېدل دواړه ګناه ده. لیکن کوشش موږ وکړو زموږ په مخ کې څوک غیبت کوي، د چا پسې خبرې کوي، په ښه طریقې سره هغه موږ پیږو چې یاره غیبت مه کوه، موږ هم په ګناه کې مبتلا کېږو، تاسو هم، لیکن په ښه شان سره هغه د ګناه نه موږ منې کړو. ګورو موږ سره په لاین باندې څوک راغلی دی. السلام علیکم ورحمت الله. څوک خبرې کوي؟ کوم ځای نه؟ جی زه پتنګ چوک نه خبره کوم. څوک خبرې کوي؟ جی جی سبب یې جی جناب. جی دا لکه یو زنانه یو بل ماشوم له پی ورکړي، یا ته دې زنانه هغې له پی ورکړي، نو د دې خپلو کې نکاح کېدی شي، یا نورو خویندو سره یا نورو ورونو سره نکاح کېږي؟ د دې خو اول مدت معلومه وي چې په کم وخت کې ورکړي دي، کوم عمر کې ورکړي دي که نه؟ یو دا مسله شو پکې. جی جی تاسو داسې 15 میاشتو عمر کې داسې ورکړي دي. ښه جي ښه. تاسو داسې کار وکړئ، دغه تفصیلي میسج چې ستاسو پکې کم کم مسلې مسایل، ستاسو کم سوالات دي پکې نور هم، نو تاسو تفصیلي یو ټیکسټ میسج موږ ته ولیکئ، خپل کنټیکټ نمبر او خپل نوم پکې راته راولېږئ، زموږ وټساپ نمبر باندې خپل میسج راولېږئ، انشاءالله تاسو ته تفصیلي جواب سره د حوالو درکوم. ښه جي جی بالکل ټیک شو جناب، ډېره مننه کوو ستاسو د کال کولو. دې کې چې کوم د رضاعت په حوالې سره کوم سوالات راځي، انشاءالله د هغې به هم جواب وکړو. د رضاعت په اړه باندې ستاسو کوم کوایري وي، تاسو خپل ټایپ میسج به داسې وکړئ چې وټساپ ته به راشئ. زموږ ټي وي آفیشیل چې کوم وټساپ نمبر دی، زموږ څومره قدرمن کتونکي موږ ګوري، نو زموږ په سکرین باندې تاسو ته ښکارېږي. مهرباني وکړئ تاسو د ځان سره سیو کړئ، د مشرق ټي وي دا آفیشیل نمبر دی، تاسو د ځان سره سیو کړئ او هر وخت موږ ته میسج کولی شئ.
ضروري خبره نه ده چې 4 بجې نه 5 پورې زموږ پروګرام وي او تاسو صرف دې ټایم کې کوئ نه. دې ټایم کې خو زه وټس اپ نشم کتلی، تاسو سره گفتگو زموږ روانه وي، لیکن زه به بعد کې تاسو له جوابات در کوم. مهرباني وکړئ زموږ د ټي وي چې کوم آفیشیل وټس اپ نمبر دی دا هم په خپل فون کې سیف کې، او چې کوم زموږ ټلیفون نمبر دی نو مشرق کال یا ورته ولیکئ چې سم ورته تاسو په ذهن کې وي چې کوم کالینګ نمبر دی هغه کالینګ باندې سیف کې، او کوم چې زموږ وټس اپ نمبر دی هغه وټس اپ باندې سیف کې. ستاسو چې کوم پیغام دی لومبې خپل نوم، بیا خپل پیغام، او بیا خپل کنټیکټ نمبر کوم تاسو ته کال بیک کوو یا تاسو سره موږ رابطه دوباره زه کوم، نو تاسو سره به هغه چې دی بیا کولی شم، موږ ته به اسانه وي، تاسو ته به جواب در کولی شم. یا اکثر داسې سوالات وي چې زموږ آی ټي ډپارټمنټ خو ډېر بیزي وي، هغې ته خو ډېر زیات پیغامات او خبرې راځي، نو چونکې هغې به بیزي وي نو چې ستاسو پیغام ماته رارسي او کوم سوال کې داسې وي کنفیوژن وي نو تاسو نه به زه د هغې دوباره تپوس کوم، انشاءالله تاسو ته به جواب در کوم. خپل پیغام، خپل نوم، خپل کنټیکټ نمبر په میسج کې ولېږئ، خپله مسله موږ ته راولېږئ، انشاءالله جواب به در کوم. کم وخت هم چې تاسو مسله وي، کم وخت هم چې ستاسو څه وظیفه پکار وي، څه پیغام هم وي، کم سوال هم وي، انشاءالله موږ به ستاسو د خدمت دپاره حاضر یو. مشرق ټلویزیون انشاءالله ستاسو دپاره به حاضر وي، زموږ آی ټي ډپارټمنټ به هم په دې کې موږ سره مرسته کوي، انشاءالله ستاسو پیغام به ماته رارسئ. محترمه زموږ گفتگو روانه ده د خواښې د انګور په اړه باندې، د هغې د خپلو منځ کې چې کوم اختلافات وي نن سبا زموږ په معاشرو کې، بلکې ابتدا نه دغه را روان وي چې انګور هم د خواښې ته د ظالمې په نظر سره ګوري، او خواښې هم د انګور د ظالمې په نظر سره ګوري چې دا به راشي زما کور به مانه قبضه کړي، او انګور دا وایي چې یاره دا به اوس په کور کې ما څنګه ځای کوي او دا به زما چې دی هغه جنګ جګړې به ما سره کوي، زما به بېعزتي کوي. دغه خبرې موږ به د معاشرې نه څنګه وباسو؟ خواښې له څه رول ادا کول پکار دي، انګور له څه رول ادا کول پکار دي، زوی له پکې کم کردار ادا کول پکار دي. لومړنۍ خو دا چې لومړنۍ دغه جینۍ مېلمنه ده د هغې مهمان نوازي دې وکړی شي. اکثر زمونږ نارینه هغه په لومبۍ شپه باندې ښځې ته دا تقریر شروع کړي چې زما د مور به خیال ساتي او زموږ د کور به خیال ساتي او پلار مې در نه خفه نه شي او مور مې در نه خفه نه شي. دغه مېلمنه ده، تاسو لومړنۍ د هغې اکرام وکړئ، د هغې تربیت وکړئ، د هغې ذهن داسې جوړ کړئ دی د ورسره په خپله داسې بیهیف وساتي دغه مور او پلار، ستا دغه مور او پلار، ستاسو د کور اهل و عیال، چې هغې ته دا اړو فیل نه شي چې یاره دا زما پردي خلک دي، د ناوې ته، د جینۍ ته، د دلهن ته دا فیل نه شي چې یاره دا خواښې او دا اسخر زما پردي دي. نو هغې له پکار دي د هغې ته تقریر کولو په ځای باندې، هغې ته ګایډ لاین او رهنمایي ورکولو په ځای باندې که چېرته د هلک دا مور او پلار په خپله باندې دا خپله لور وګڼي، خپله لور تسلیم کړي، هغه به خامخا هغه به د هغې خیال ساتي، د هغې به ډېر عزت کوي، د هغې به احترام کوي. لیکن موږ خواښې دا وایي چې بس زه خو اوس خواښه شوم او زما خو کور د جینۍ راله، بس اوس به زه وزیر اعظمه شم او دا به زما کارونه به کوي او ماله به تیار هر څه راوړي. بېشک هغه به کوي، هغه د لور په اعتبار سره د لور په مرتبه باندې ده، لیکن کوالټي ځان کې د خواښې دا پیدا کړي چې د هغې خیال وساتي، هغې ته خپله بچی وي، هغې ته خپله لور وي، نو هله به چې دی په هغې کې هم دا کیپیسټي او دا ځای او دا سپیس وي چې هغه به د خپل مور په رنګ د دغې زنانه چې دی هغه ای سره خیال ساتي، د هغې به محبت سره پیش کېږي، د هغې به په هر قسمه تعاون کې به دا مخکې وي. لیکن خواښې له په دې کې بیسک کردار ادا کول پکار دي. محترم موږ سره وخت شوی وړې غونډې دمې طرف ته ځو، چېرته کې مزه موږ سره اوسئ. جی قدرمنو کتونکو، پروګرام کې یو ځلې بیا ستړي مه شئ او هرکلی زموږ ستاسو ملګرتیا به انشاءالله جاري او ساري وي. زموږ گفتگو روانه وه د خواښې او د انګور په حق باندې چې د هغې دواړو په خپل منځ کې کومه رشته ده او د هغې د یو بل سره کم تعلق پکار دی او دی. محترمو ما عرض وکړه چې زوی له او دغه د کور افرادو له د هغې نه د دغې جینۍ نه چې هغه دلهنده نوې کور ته راغلې ده، د هغې نه دغه ایکسپیکټیشن کولو نه مخکې موږ خپل ځانونه داسې کوو، د کور اهل و عیال، د کور چې کومه خواښې ده، د کور خلک دي، هغې له داسې تعلق پکار دی، داسې انداز پکار دی چې دغه انګور داسې خیال وساتي چې هغې ته دا فیل نه شي دا زما دپاره پردی کور دی. نو هغه به الریډي چې دی هغه د هغې به حق ادا شي، د هغې به خیال ساتلی کېږي، هغه به هم د خلکو ته د خپل مور او پلار په نظر باندې ګوري. لیکن بدقسمتۍ نه زموږ خلکه په لومبۍ ورځ خو ټیک ټاک وي، لیکن په دویمه درېیمه ورځ باندې هفته پس چې دی هغې سره بیا هغه بیهیف ساتي کم چې نه وي پکار دی چې دغه مور دغه خواښې زوی ته ووایي چې بچې زما د دغه انګور خیال ساته، د دې جینۍ خیال ساته. الټا هغه زوی ته وایي زما حق نه ادا کوې او د خپل ښځې چې دی هغه حق ادا کړي. محترمو دغه زوی نه باید شریعت د مور هم تپوس کړي، لیکن د ښځې به ته هم تپوس کېږي. به ډېر د اعتدال نه کار اخلي، زوی به ډېر د اعتدال نه کار اخلي، خاوند به ډېر کوشش کوي
چې الله تبارک وتعالی هم رضا وساتي او د مور او پلار هم خوشحالي وي، د ښځې هم خوشحالي وي، ځکه الله تبارک وتعالی به د خپل کور والو تپوس کوي. رسول خدا مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي صحابه کرامو ته چې بهتر انسان هغه دی چې هغه د خپل کور والو دپاره ښي، او زه ستاسو کې د ټولو نه زیات د خپل کور والو دپاره بهتره ښیم. نبی پاک مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک د زنانو او د خپل اهل و عیال د خپل کور والو دپاره دغه پیغام ورکړی. بعضې محدثین حضرات فرمایي چې په دغه کې د اهل و عیال نه مراد د نور کور افراد هم دي، مور خور دغه پکې هم انکلوډ دي، لیکن د ټولو به حق ساتي. معلومه دا شوه چې د ټولو به حق ادا کوي، د ښځې به هم حق ادا کوي، د هغې به هم خیال ساتي، د خور د مور به هم حق ادا کوي. او خاوند به دا هم نه کوي چې هغه به ځان ته څنګه مونږ تیر پروګرامونو کې خپرونو کې دا گفتگو کړې وه چې هغه به هم ځان ته داسې نه شو کوي، داسې سټیټس به نه شو کوي چې هغه ښځې ته بالکل په ټیټ نظر باندې ګوري، په کمزوري نظر باندې ګوري، نه، بلکې دا د چا بچی ده، ستا د کور واله ده، ستا د بیبي ده، د هغې احترام، د هغې عظمت او عصمت ستا باندې لازم دی چې هغه ته د هغې خیال وساتې، د هغې د ضروریاتو پوره کولو کوشش وکړي. دغه رنګ زنانه له هم دغه انګور له هم پکار دی چې اگر چې د بندې د خپل خواښې حق هغه فرض نه دی، د هغې خدمت پې فرض نه دی، لیکن به حیثیت مسلمان د اسلامي معاشري د ښکلا د زیاتوالي دپاره چې په هغې کې دا ښکلوالی راولي، په هغې کې زیاتوالی راولي. محترمه دا خو یو ضروري خبره ده چې یو پردی انسان دی، له هغه سره ستا بلډ ریلیشن نشته، دغه رنګ رشته نشته، د کور رشته نشته، لیکن هغه تا سره ښه تعلق ساتي او ستا تپوس ته راځي، ستا یو ملګری دی، ستا تپوس ته راځي، ستا خدمت کوي، ستا به زړه غواړي چې د دې په دوګنه چوګنه باندې زه سره هیلپ وکړم. نو دا د اسلامي همدردۍ ښکلا ده. نو په هغې باندې خو دغه لازم نه وي چې هغه د چا هیلپ وکړي، په یو ملګري د بل ملګري هیلپ او خدمت هغه فرض نه دی، لیکن د اسلامي معاشري د ښکلا دپاره د یو بل سره د مسلمانیت او د اسلامي ذهن مطابق د خلکو سره هیلپ کول دا د مسلمان طریقه او شیبه ده. نو دغه خواښې د هم د خپل لور په نسبت باندې دغه ته عزت ورکړي، او دغه جینۍ د هم د خپلې خواښې داسې خیال وساتي لکه څنګه چې د خپل مور حق ادا کوي، څنګه چې د خپل مور خیال ساتي، د اصغر د داسې خیال وساتي څنګه د خپل پلار ته په درنه سترګه باندې ګوري. نو هله به چې دی په دغه کور کې ښکلا وي، هله به چې دی په دغه کور کې هغه حسن وي. زمونږ بدقسمتۍ نه زمونږ د زنانو په ذهن کې دا خبرې ناستې دي او د میاندو په ذهن کې هم دا خبرې ناستې دي چې صرف اور صرف زما حق ته، صرف اور صرف زما حق ته. بس دا خبره مکمل غلطه ده. انشاءالله په دې مزید هم گفتگو کوو. ګورو موږ سره په لاین باندې څوک راغلی. السلام علیکم ورحمت الله. هلو جی السلام علیکم، څوک خبرې کوي؟ کوم وعلیکم السلام جی. مو خوب کتلی جی، خوب کې لکه انسان نه وینم، خو آواز را سره کوي، خبرې را سره کوي، یې دمه شو لکه چا څه بیماري وي، نه الله ښه کوي. څنګه جی پوه نه شم ستاسو په سوال باندې؟ لکه خوب مې کتلی که نه، جی یو کس چې ما ته وایي چې ته دمه شو، نو چې چا څه بیماري وي نو هغه به الله پاک ښه کوي، الله به شفا ورکوي. چې ته څه او بیا ورپسې خوب کې تا ته څه وایي چې ته څه وکړه؟ خوب کې درته څه وایي چې ته څه وکړه؟ ته دمه شو نو تا چې څه بیماري وي د چا نه هغه به الله ښه کوي. ښه چې ته په چا مطلب دم. او بیا مې ورپسې خوب د جمعې شپه وه او روژه وه، نو خوب نه کتو او ما هغې داسې لکه لوی سړی دی دنګ او سپینه ټوپۍ په سر ده، لوی خلاف یې اچولی، خو زه ورته ګورم ما ته نه ګوري، مې زه سقراطیایي خبرې را سره کېږي، خو ما ته وایي چې دا څوک دی، وایم زه ورته یم دا زموږ د صحابه کرام دي. حاجی ښه بس صحیح ده. خور تاسو داسې کار کوئ چې تاسو یو خو د مونځ پابندي که کوئ نو ډېره بهتره ده، که غفلت پکې کېږي د هغې خیال وساتئ او د قرآن شریف تلاوت شروع کړئ انشاءالله. حاجي الله تبارک وتعالی دې اسانه کړي، الله تبارک وتعالی دې ستاسو دغه ښه خوبونه د هغې ښه تعبیر تاسو ته درکړي. کوشش وکړئ تاسو د قرآن شریف روزانه په بنیاد باندې هغه تلاوت شروع کړئ، څومره هم چې زیات کولی شئ بهتره وي، لیکن خامخا تاسو شروع کړئ او هر زموږ ورور خور دی هغه د قرآن شریف تلاوت شروع کړي. انشاءالله د قرآن په تلاوت باندې به الله تبارک وتعالی زموږ ډېر مشکلات، ډېر مصروفیات، هغه تنګ دستي هغه الله تعالی چې دی ختموي. زموږ خلکو که موږ وګورو زموږ څومره کتونکي دي، زموږ څومره رونه خویندې دي، که ځان سره په خپل زړه کې سوچ وکړو څومره ورځې موږ تلاوت کوو. الله تبارک وتعالی دغه کلام چې الله تبارک وتعالی په خپله فرمایي ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. رسول خدا مبارک صلی الله علیه وسلم مبارک د الله تبارک وتعالی دغه حبیب مبارک فرمایي
چې د قرآن په وجه باندې الله تبارک وتعالی خلکو ته مقام ورکړي، خلک یې اوچت کړي دي، او چا چې د دې هتک کړی دی او دې نه یې مخ اړولی دي نو هغه ذلیل او خوار شوي دي. محترمو موږ د قرآن طرف ته څونه ورغلي یو، که د خواښو د انګور دا مسلې دي د قرآن نه لرې یو، که زمونږ ګریلو مشکلات دي د قرآن نه لرې یو، په قرآن باندې عمل نه کوو، په قرآن باندې چې دی موږ خپل ژوند نه تېرو. نو محترمو که چاله د قرآن معنا او مطلب او ترجمه ورځي ډېره بهتره ده، که نه ورځي صرف او صرف تلاوت وکړو، صرف په وینا باندې موږ د هغې تلاوت وکړو، د الله تبارک وتعالی کلام دی، د هغې ډېر لوی تاثیر دی. زموږ په کورونو کې د قرآن وینا نشته، زموږ په کورونو کې هر یو څیز اویلیبلیټي شته، هر یو کوشش کوو. موږ په هر کور کې بجلی شته، په هر کور کې موبایل فون شته، په هر کور کې د خوراک ساز و سامان د خپل حیثیت مطابق شته، جامه پیزار شته. محترمو په هر یو څیز باندې موږ کوشش کوو چې زموږ سیلري به څومره ډېره شي او موږ سره پیسې څنګه بچت شي او موږ به دا کار څنګه داسې وکړو، د کور دپاره سوچ، د فاینانشل ایشوز دپاره سوچ. آیا موږ د دغه بهترین او مقدس کتاب د وینا دپاره سوچ کړی دی؟ آیا موږ دغه دپاره په 24 غنټې زندگی کې موږ چېرته 10 منټه مستقل روزانه وباسو؟ شاذ و نادر موږ تلاوت کوو، نو دا خو زموږ خپله کمزوري ده. زموږ چې څومره رونق خویندې موږ ګوري، موږ دا عهد وکړو چې انشاءالله موږ به د نن نه خامخا قرآن شریف تلاوت خامخا کوو، یوه صفحه دې تلاوت کوو، حتی یو آیت دې تلاوت کوو، لیکن روزانه دې کوو، معمول مطابق کوو. او زنانو دپاره هم اسانه ده، نارینو دپاره خو ډېره زیاته اسانه ده. په هر جماعت کې مونځ وشي، د جمع نه پس فوراً قرآن شریفونه راواخلو، تلاوت وکړي، لږ دې کوي لیکن عادت جوړ کړي، د هر مونځ نه پس تلاوت کوي، چې یو انسان 15 وخته د الله تبارک وتعالی د سر په سجود پروزي، الله ته جړه او فریاد کوي، او بیا د الله تبارک وتعالی دغه کلام چې کلام الله دی، هغه بهترین کتاب دی، د هغې نه پس د هغې نه باندې کتاب نشته، د هغې نه اوچت سټیټس والا هغه د الله تبارک وتعالی وینا نه بل څیز نشته. زموږ دپاره هدایت دی، او بیا دغه د هدایت والی کتاب راواخلي، د الله تبارک وتعالی د یرې نه، د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره د هغې تلاوت وکړي، او په هغه چې دی د خپل ځان دپاره د بخشش ذریعه ګڼي، هغه خپل ځان دپاره د هدایت ذریعه ګڼي، او بیا دغه قرآن عظیم الشان راواخلي، او انسان 15 وخته مونځ د 15 وختونو نه پس چې دی هغه لږ لږ معمولي تلاوت کوي، شروع کړي. الله تبارک وتعالی به د په ذهن کې د هغې مزه لذت هغه پیدا کړي، لیکن چې کله دی دا کنټینیو دا عمل وساتي، الله تبارک وتعالی به د خپل قرآن تلاوت دپاره قبول کړي، او دی به دومره تلاوت گزار شي چې الله تبارک وتعالی به پرې رحم او کرم نور هم زیات شي. نو محترم موږ قرآن شریف تلاوت وکړو، دا زموږ د هدایت ذریعه ده، لیکن هغه هدایت مو ځان دپاره په المارو کې پروت دی، په کبډز کې پروت دی، په شلفونو کې پروت دی، او موږ هغه نه راخلو. کوشش موږ وکړو د الله تبارک وتعالی دغه بهترین کلام، د الله تبارک وتعالی دغه بهترین کتاب هغه موږ په خپل سینه کې ځای کړو، په خپل عقل او فهم کې موږ ځای کړو، د هغې موږ دغه خیال وساتو چې روزانه تلاوت کوو. په کم کور کې د قرآن تلاوت کېږي محترمو، دا کم ټاپک موږ شروع کړی دی، دا جنګ جګړې به د هغې په کور کې نه راځي، دا مشکلات په د هغې په کور کې نه راځي. الله تبارک وتعالی دې زموږ د کورونو دا مشکلات ختم وفرمایي. محترمو کوشش بیا هم کوم چې زموږ ټول قدرمن کتونکي زموږ د ټي وي نمبر هم ځان سره سیف کړي په فون کې، او زموږ د وټساپ چې کوم نمبر دی دا هم ځان سره سیف کړي په خپل فون کې، او چې کله هم تاسو ته مشکل وي، کم چې تاسو ته په ذهن کې سوال راځي، څه اشکال راځي، بالکل تاسو موږ ته نیغ په نیغه خپل وټساپ پیغام رالیږلی شئ. طریقه به دا وي خپل نوم، خپل پیغام، خپل کنټیکټ نمبر دوباره د وټساپ کنټیکټ نمبر موږ سره که راولېږئ، موږ سره شیر کړئ، نو بهتره به وي. انشاءالله ستاسو پیغام به موږ ته زموږ ټي وي والا، زموږ چې کوم آی ټي ډپارټمنټ والا دي، هغوی به ما ته ستاسو پیغام رالېږي، او څنګه چې موږ ته مخکې رور هغه د رضاعت په حوالې سره کومه پوښتنه کړې وه، ډیټیل سره تاسو یا زموږ نورې خویندې یا زموږ نور وروڼه د چا کال نه میلاو شوي یا کال میلاولو کوشش کوي، لیکن هغه څه بل څه ایشو راشي یا د هغې خبرې موږ سره ونه شي، یا هر کایند آف چې دی د هغې مسله ده، هر صورت دی، هر څه ایشو د هغې ته هغه ټول مسایل او ټول ایشوز موږ ته راوړلی شي. انشاءالله د قرآن او د حدیث په رڼا کې، د شریعت په رڼا کې به انشاءالله تعالی موږ کوشش کوو چې ستاسو د هغه سوالاتو موږ تاسو ته جوابات درکو. یو ځل بیا گزارش، چاته څه ایشو ده، چا څه سوال دی، بالکل نیغ په نیغه مشرق ټلویزیون ستاسو دپاره او موږ ستاسو دپاره د خدمت دپاره حاضر یو. خپل پیغام موږ ته راولېږئ، خپل نوم، خپل کنټیکټ نمبر سره زموږ په وټساپ باندې راولېږئ. انشاءالله د ټي وي چې کوم آفیشیل وټساپ دی ځان سره سیف کړئ، زموږ ملګري به، زموږ ټیم به، زموږ آی ټي ټیم به ستاسو پیغام ما ته راسي، انشاءالله جواب به درکوم. محترمه کتونکو، نن زموږ ټاپک د انګور او د خواښې چې کوم حقوقو په دې باندې و. الله تبارک وتعالی دې اول موږ ته او بیا تاسو ټولو قدرمنو کتونکو ته د عمل پوره توفیق نصیب وفرمایي. چرته هم چې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.